چې داسې وخت به هم رالی چې زموږ د کور په نغري کې به واښه راشنه سو. دا واښه خو نو هغه وخت راشنه کېږي، نغری دا ډوډۍ چې پخوي. د دې خو معنا دا ده چې په میاشتو هم په نغري کې اور نشي بل. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما په 23 کاله کې د نبي علیه صلات وسلام 3 ورځې پرله پسې نه پات کېږي چې د دې ډوډۍ خوړلې. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي څو میاشتې به زموږ خوراک 2 شیان، خرما او اوبه. پر مخ د مځکې باندې په دې کائنات کې عظیم ذات جناب محمد رسول الله الله پاک د دې خپل بندگانو ازمایش او امتحان اخلي په چی سره؟ من الخوف، په خوف، په دبیرې په وخت کې چې پر تا باندې د خوف حالت راشي، د بیرې حالت راشي، په دا وخت کې ته چاته متوجه کېږي. او دا تمام شیان پر جناب محمد رسول الله تیر سوي. مشرکانو د نبی علیه صلات وسلام د مرګ فیصله وکړه. نبی علیه صلات وسلام په کور کې تنها و، د باندې مشرکان په ډلو ولاړ، تورې راکښلې وې. دا وخت کې به څونه خوف وي پر انسان باندې چې ته په کور کې یې تنها او په دې خبر یې چې زما د مرګ فیصله کړې ده، ګرد قوم اتفاق پر کړی دی او ګرد انسانان تورې رایستلي دي. دا حالت د خوف دی که نه دی؟ او دا ازمایش پر جناب محمد رسول الله راغی. نبی علیه صلات وسلام غار سور لره ولاړ. د مکې سردارانو اعلان وکړ که چا محمد ژوندی گرفتاره کړي یا یې سر راوړي، 100 سره اوښان موږ ورکوو. 100 په هغه وخت کې اوښ ډېره غټه سرمایه وه، نو بیا 100 اوښان. نو دا خلک راوتلي وو، پهلوانان، دا رغونې نیولي وو، لارې نیولي وې چې نبی علیه صلات وسلام الیاذ بالله یا یې مړ کړي یا یې ونیسي ژوندی. نبی علیه صلات وسلام په غار سور کې پناه واخیسته. دا مشرکان دا د غار و خوله ته ودرېدو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د مشرکانو پښې لیدلې چې د غار و خوله ته ولاړ. دغه وخت د خوف دی که نه دی؟ ولنبلونکم من الخوف والجوع. الله پاک فرمایي چې زه پر تاسې باندې ازمایش امتحان کوم په خوف سره. دا به څونه خوف وي. دغه رقم والجوع په لوږه سره پر دوی باندې زه لوږې راولم، نیستۍ راولم، معاشي تنګي راولم، چې په دا وخت کې ته یوه چا ته متوجه کېږي، عرب ته متوجه کېږي که و امریکا ته متوجه کېږي، چې پر دوی باندې مالي د معیشت کمزوري راشي او پر نبی علیه صلات وسلام باندې د لوږې امتحان رالی که نه رالی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما په 23 کاله کې
د نبی علیه صلات وسلام 3 ورځې پرله پسې نه پات کېږي چې د دې ډوډۍ خوړلي 3 ورځې پرله پسې چې یو ورځ به وخوړه بیا به 2 ورځې شی نه و د خوراک که به 2 ورځې وخوړه درېیمه ورځ به بیا شی نه و بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي څو میاشتې به زموږ خوراک 2 شیان خورما او اوبه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې داسې وخت به هم رالی چې زموږ د کور په نغري کې به واښه راشنه سو دا واښه خو نو هغه وخت راشنه کېږي نغری دا ډوډۍ چې پخوي په دا کې به واښه راشنه سو د دې خو معنا دا ده چې په میاشتو هم په نغري کې اور نشي بل ولې که په هفته کې یو ورځ هم په دا نغري کې اور بل شي په دا کې واښه نه پاتېږي سوځل کېږي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زموږ په کور کې داسې وخت به رالی چې په نغري کې به واښه راشنه سول یعنې په میاشتو زموږ په کور کې به شی نه سو پوخ په یو روایت کې راځي چې فاطمې رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته 4 ډوډۍ پخې کړې یوه ډوډۍ یې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ورکړه یوه ډوډۍ یې حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته ورکړه درېیمه ډوډۍ یې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته ورکړه څلورمه ډوډۍ یې د خپل ځان دپاره راواخیسته فاطمې رضی الله تعالی عنها له دې خپلې ډوډۍ چې یو څو ګولې وکړې بېرته د دې ډوډۍ یو نیمه د خپل پړوني په یو پلو کې وپیچي و حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زه خپل پلار لره ځم نبی علیه صلات وسلام لره ورځم نو دا نیمه ډوډۍ یې راواخیسته راله نبی علیه صلات وسلام لره نبی علیه صلات وسلام کښېنوله حال احوال یې سره وکړي بیا نبی علیه صلات وسلام ورته ویل خیر څنګه رالې دې دا خپله کیسه ورته وکړه چې یا رسول الله ما نن 4 ډوډۍ پخې کړي او 3 ډوډۍ 2 ډوډۍ مې خپل زامنو ته ورکړې یوه مې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ورکړه دا بله ډوډۍ چې ما خوراک شروع کړي نو ما له ته په یاد رالې ما وویل چې دا نیمه ډوډۍ به نبي علیه صلات وسلام لره واروه وایي نبي علیه صلات وسلام چې دغه ډوډۍ ګوله پرې کړه و ماتې ولې فاطمې ما نن درېیمه ده زما تر حلق شی نه دی تېر سوی ما شی هم نه دی خوړلی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع الله پاک فرمایي زه ستاسې ازمایش کوم امتحان کوم په خوف سره او په لوږه سره چې تاسې په دا وخت کې و چاته متوجه کېږئ چې ته صبر کوئ که نه کوئ او پر نبی علیه صلات وسلام باندې داسې لوږې تېرې سوي
چې په یو کور کې په نغري کې واښه راشنه سي د دې معنا دا ده چې دغه کور په نغري کې په میاشتو میاشتو هم شی نه دی پوخ سوی